الله خان امیج نن د مجبورۍ په حالت کې وتلی تقریبا نن و مارز دو چې میج د بجلی کمپین چلاوي او میج د انتظامیه سره بار بار په دا باندې خبره وکړه انتظامیه میشته په دا باندې تسالیر کړی دو او لیټر یې لاجلی دی چې تاسو و فلحال 6 घंटे बिजली मिलावीږي په 24 घंटे کې او د 13 تاریخ پر امیر دیتا الټیمیټم ورکړای و چې کله 13 تاریخ پر د میج بجلی زیاتای نشولې لکه کیم چې د مو سره په گاونډ دی پڑوسی میں دی آغا تا په 24 घंटे کې 18 घंटे بجلی ملاویږي او مو ته په 24 घंटे کې 2 घंटे بجلی ملاویږي دا سراسر د میش سره زیاتای دی او ظلم دی ډیم د مو په خوره کې جوړ شوی دی تقریبا په زرینه ایکړ امځکه د مو په لوندې شوی دو نقصان یې زبردست کاوه د هغې باوجود مو ته د خپل د ډیم بجلی نه ملاویږي رایلټي نه روکوي دا سراسر د میش سره حکومت زیاتای کو زه په اولس بندې دا ژغ کما چې د سموار پرېز بندو د میش د اډې سار ته د بجلی په باره کې مراکاوي او انتظامیه مخکې راونه دو پېښور ته یې مې هغه کړي دي افسرون لاجلي دي چې د یو را میټینګ نه کو میش ته یې د سموار د ریدې پاره د ټیمر کړی دی چې د سموار د پورا و یا توسې بجلی بحال شي که د سموار د ریدې پاره میشته د انتظامیه د طرفه څه تسلي بخش ځواب ملاو نشه او د بجلی په باره کې د میشته تسلي رو نه کړله او د بجلی په باره کې میشته چې دا کیمه واده د میشته راکړې دو دا پیرا نشوله په سموار پر ازنابادو د میژ ټول ولسته او زه دا هغه کومه د میډیا د طرف نه زه دا درخواست که چې ټول ولسته وروزي او د ټنکۍ اډې سار ته د ټنکۍ سره مرکاوي او زه چاچی ته ته دا اپیل کوم چې دا د کوم خبره دو توسې په دا کې په میش سره شانه بشانه ودارېږئ ځکه چې د میش سره ډېر زیاتی شیري دی سراسر د میش سره ظلم شیري شوی دی میش خپل حق غواړي میژ نه د آیین او نه د قانون خلاف ورزي کی تقریبا نن و مارزو چې میژ دا احتجاج شیري کړی دی په دا ورده کې الحمدلله میژ وابډا ته د یوې روپۍ نقصان نه دی ورکړی ګټو مې رسولی وي نقصان میژ نه دی ورکړی دا د میژ خپل ملکیت دی او که د میژ سره دا ظلم او دا جبر وي او نو میژ مجبور وي چې میژ یوه بله لایه عمل اختیاروي که صبرونه دا کیست چې حکومت د میژ نه ډیم کې د تړای د میژ سره مشرف دا وعده کړې وه چې دغه علاقو بجلی تاسو ته فري میلاویږي هغه په باوجود میژ ته نن بجلی نه میلاویږي حکومت ته په ورځ باندې تقریبا 60-70 کروڑ د کسټم روپۍ د مناور درېمي او ټول پاکستان ته د مو سبزي د مو میوه راسي د هغې باوجود د مو ته 2 घंटे بجلی ورکړې دو که سامي سور د احتجاجونه وکړل بیا د میژ سره ایس حساب یوه وعده وکړه چې تاسو ته زه د 13 تاریخ پوره 6 घंटे بجلی درکوم 13 تاریخ نه که بجلی زوی ته نه شوې په نه وروستو بیا میژ ته مته څه عمل وکړه میژ سمې پالیسي اختیار کړه بیا هغه ذمهورو ایسي وي که څه میژ نن بازور باندې میژ نن په کلي کې خال د چلې به نه مینداوي زه انتظامیه ته دا ریکویسټ کوم زه افسرونو ته دا ریکویسټ کوم چې میژ دا ځای د مخته ورسوي بل میژ ته ایسي ټیمر کړی دی چې مو د توس خبره مو مخته فارورډ کړی دو مو لیټر کړی دی خو په لیټر باندې تر اوسه پر عمل نه دی شوی نو زه ایسي ته دا درخواست که ډي سي ته کوم کمانډر ته کوم چې د میژ د غریب خلک دغه اوز اور وي بل انشاءالله د درم ورځې پوره میژ په اولسي پاسون باندې میژ په سیاسي اتحاد باندې میژ په کونسلر باندې میژ په مشر باندې دا ځاغ کی چې درم پر انشاءالله د اډې سر ته یوه مراکه شي د بجلی باره کې خلک نه دا اپیل دی چې د دا کې د میژ سره پیرا شرکت وکړي